ژوندی مې نه پرېږدي د ژوند نه مې رڼا وباسي ژوندی مې نه پرېږدي د ژوند نه مې رڼا وباسي وخت په دیکو دیکو زما د زړه نه تا وباسي د تنور سرې لمبې او تاو چې ور له مخو سیزي د تنور سرې لمبې او تاو چې ور له مخو سیزي لمبه لمبه راشي او ټول بړا سپما وباسي سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کوي د ذاکر شاه ذاکر صاحب دغه شعرونه ګرانو مینوال ته ډالۍ زه ادریس جمال ستاسو کوربه او نن موږ سره چې کوم دی د نیلا پښتو ادبي جرګې سابقه سیکرټري زلمی شاعر چې ډېر ښکلي لیکل کوي زړه پورې شعر لیکي راضي امان بسمل صاحب موږ سره ناست دی راځئ چې د هغې نه څه کلام ورو السلام علیکم وعلیکم السلام راضي امان صاحب څنګه حال دی خیر دی تاسو ښه یې سور کې ښه برابر سوي دعاګانې دي وخت به نه ښه او ګرانو مینوال ته چې کوم دی خپل کلامونه ډالۍ کوي ډېره مننه جي د ټولو نه اول خو زه د خپل چینل شکریا ادا کوم چې موږ له خپل قیمتي وخت نه یو څو لمحې راکړي او زموږ د کلام اورېدو دپاره راغله د ړومبې یو کلام دی د غزل څه شعرونه دي چې ښه د نفرتونو پکې ښکار شومه ښه د نفرتونو پکې ښکار شوم ښه د نفرتونو پکې ښکار شوم او کله چې روان د حق په لار شومه ډېر ښکلی او د مهرباني ستا د بنګړو د شور د مهرباني ستا د بنګړو د شور د مهرباني ستا د بنګړو د شور او زه چې موسیقار شومه فنکار شومه ډېر ښکلی زبردست او تا چې یار کړم ټولې دنیا ولیدم تا چې یار کړم تا چې یار کړم ټولې دنیا ولیدم خدای ګو د پردو خلکو هم یار شومه ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایي ډېر ښکلی تا چې یار کړم ټولې دنیا ولیدم خدای ګو د پردو خلکو هم یار شومه او مه وایه چې ما نه پکه لاره شه مه وایه چې ما نه پکه لاره شه او مړ به یم که ستا نه پکه لار شومه ډېر ښکلی او اخیری شعر دی چې وجنی می امان بسمله نور درنا وجنی می امان بسمله نور درنا عشق کې د یقینو کړه پدار شومه عشق کې د یقینو کړه پدار شومه ډېر ښکلی او دا یو بل کلام دی ارشاد وایي ډېر دی مایوسه کړمه وخته خیر څه به کېږي ډېر دی مایوسه کړمه وخته خیر څه به کېږي او لږ مهربانه شه نیکبخته خیر څه به کېږي او ما سره غم دی هسې نه چې رانه سا وباسي ما سره غم دی هسې نه چې رانه سا ما سره غم دی هسې نه چې رانه سا وباسي او ستا جدایي ده ډېره سخته خیر څه به کېږي او د بل په نوم شوم او که نه تا زما ونه منل د بل په نوم شوم او که نه تا زما ونه منل د بل په نوم شوم او که نه تا زما ونه منل اشنا تا ډېر کړلو ناوخته اخیر څه به کېږي ډېر ښکلی او اخیر تر کمې به مې ژوند داسې په سوال تېرېږي اخیر تر کمې به مې ژوند داسې په سوال اخیر تر کمې به مې ژوند داسې په سوال تېرېږي اوس خو راویښ شه که نه بخته اخیر څه به کېږي او اخیر تر کمې به مې ژوند داسې په سوال تېرېږي اوس خو راویښ شه که نه بخته اخیر څه به کېږي او ماله یې خوب د غمه نه راځي امان بسمله ماله یې خوب د غمه نه راځي امان بسمله او د بې پروا د ګلو لخته اخیر څه به کېږي ماله یې خوب د غمه نه راځي امان بسمله د بې پروا د ګلو لخته اخیر څه به کېږي ډېره ډېره مننه جي ګرانو مینوالو دا موږ سره راضي امان بسمل چې د اوخار د خطاب کوټو سره چې کوم دی تعلق ساتي ډېر ښکلی شاعر دی ډېر ښکلی لیک کوي او انشاءالله امید دره به کوو چې بیا به هم موږ سره په خپل چینل کې شرکت کوي زه یم ستاسو کوربه ادریس جمال او موږ له اوس اجازت راکوي د لوی الله په امان